أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر. مخکې آیت مبارکه کې وفرمایل چې زبادنه او د صدقې زبادنه او یا د صدقې کول نه پس پاغه کس باندې خپل بیګارونه کول یا هغه ته په سخته لهجه کې خبرې کول، یعنی هغه ته تکلیف رسول، دا صدقه چې د هغې ثواب ضایع کوي. نو بیا دا دوه اسباب ذکر کړل د صدقې د ثواب د ضایع کولو. نو بیا یې د هغې نه پس وفرمیل چې قول معروف و مغفرة، چې کله یو سوالګری سوال وکړي نو هغه ته ښایسته وینا کول یعنی دعا کول یا خپل عذر معذرت کول یا هغه ته ویل چې معافي وکړه، معاف کا، بخښنه غوښتل، یا که هغه چېرته په سوال کولو کې اصرار وکړي او د حد نه تجاوز وکړي نو هغه ته بخښنه کول. وی فرمیل چې دا عمل دا د هغه صدقې نه غوره دی چې ته صدقه وکړي او د صدقې نه پس بیا هغه کس ته تکلیف ورکړي، او الله تعالی خو بې احتیاجه دی، بردبار دی. نو اوس دې ورپسې آیت کې د دغه دوه اسباب، کم دوه اسباب چې د صدقې دغه ثواب ضایع کوي، د هغې سره یو بل سبب هم ذکر کوي چې هغه ریاکاري ده. په ریاکارۍ سره هم د صدقې ثواب ضایع کیږي، او د دې درې واړو سببونو علت او وجه بیانوي چې یو کس صدقه کوي او د مقصد د الله رضا نه بلکې ریاکاري، یا صدقه کوي او مقصد یې زبادنه کولی، یا صدقه د دې دپاره کوي چې په دغه کس باندې خپل روب جمع وکړي، نو د ده د صدقې مقصد د الله رضا او د آخرت ثواب نه شولو، نو دا سړی چې دی دا منافق شولو. نو د دې مثال بیان کړی دی په دې آیت کې چې د دې داسې مثال دی لکه یو سړی په یو داسې ځای کې کرونده وکړي چې دغه کومه خاوره باندې چې ده کرونده کړې د دې لاندې یو ښوی کمر دی او ده پې کرونده وکړله او په هغې باندې تیز باران وشو، او هغه باران هغه شبې چې وي هغې هغه خاوره هم ویوړله
او دغه کمر خویه پاتې شو، نو ظاهره ده چې دغه خاوره پاتې نشول، نو هغه توخه مې ورسره هم ویوړو. نو دې په تمه ناست دی چې یاره دا به راخیږي او فصل به کوي، حالانکې د هغې هغه خاوره چې ده هغه هم نشته دی. نو دغه شانتې د ریاکار او د زبادنه کوونکي او د تکلیف ورکوونکي صدقه چې ده دا به دغه شانتې ضایع شي او دته به د هغې ثواب نه میلاویږي. فرمایي یا ایها الذین آمنو، ای مومنانو، لا تبطلوا صدقاتکم، تاسو مه باطلوئ خپلې صدقې. د صدقې باطلول دا دي چې د هغې کم ثواب دی هغه ثواب ونه شي. که چېرې دا نفلي صدقې او که واجب صدقې، نو د ده په ذمه باندې چې کومه فریضه وه هغه به ادا نشي، ځکه دا صدقه د ده باطله شوه. نو فرمایي چې ای مومنانو تاسو مه باطلوئ صدقاتکم خپلې صدقې بالمن په زبادنې سره والاذا او په تکلیف ورکولو سره کالذي په شانتې د هغه کس ینفقو چې دی خرج کوي ماله خپل مال رئاء الناس د پاره د ښودنې د خلکو ولا یؤمن بالله او دی ایمان نه راوړي په الله باندې والیوم الاخر او په ورځ د آخرت باندې یعنی که چېرې د ده په زړه کې دا په الله تعالی باندې ایمان وی او د آخرت په ورځ باندې ایمان وی، نو ده به د خلکو د ښودنې دپاره صدقه نه کولې، بلکې ده به د الله د رضا دپاره صدقه کوله، ځکه چې د ده مقصد به د الله رضا وه او د آخرت ثواب و. نو د ده چونکې په الله او په آخرت ایمان نشته دی، نو ځکه دی د خلکو د ښودنې دپاره صدقې کوي. نو فرمایي چې دا فمثله، نو مثال د ده کمثل صفوان په شان د یو خویه کمر دی علیه تراب چې په هغې باندې خاوره ده فاصابه وابل، نو ورسی هغه خاورې ته باران په شبو باندې فترکه، نو پریږدي دغه کمر سولدن خویه، یعنی هغه خاوره ترې ویوړله او خویه کمر پاتې شو. کمثل لا یقدرون، ندی قادر دوی دغه ریاکار زبادنه کوونکې او تکلیف ورکوونکې دوی ندی قادر علی شیء په یو شي باندې مما د هغې صدقاتو نه کسبو چې دوی کړي دي، د هغې هغه ثواب ضایع شو، نو د هغې په ثواب اوس دوی قادره پاتې نه شول. والله لا یهدي القوم الکافرین، او الله تعالی کافرانو ته هدایت نه نصیب کوي. یا ایها الذین آمنوا، ای مومنانو، لا تبطلوا صدقاتکم، مه باطلوئ خپلې صدقې بالمن په زبادنې سره والاذا او په تکلیف ورکولو سره کالذي په شانتې د هغه کس ینفقو چې خرج کوي ماله خپل مال رئاء الناس د پاره د ښودنې د خلکو ولا یؤمن بالله او ایمان نه راوړي په الله تعالی باندې والیوم الاخر او په ورځ د آخرت باندې
فمثله نو مثال ده کمثل صفوان په شانتي د خویه کاڼي دی علیه چې په دې باندې تراب خاوره ده فاصابه نو ورسی دغه کاڼي ته وابل په شبو باران فترکه نو پریږدي دغه کاڼي لره صلدن خویه لا یقدرون ندي قادر دوی علی شیء په یو شي باندې د ثواب نه مما د هغې نه د هغې صدقو نه کسبو چې دوی کړي دي والله او الله تعالی چې دی لا یهدي هدایت نه کوي القوم الکافرین کافر قوم ته الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين پروردگار زموږ دا ناسته په خپل دربار کې قبول کړي پروردگاره د دې قرآن پاک د درس ته برکت چې څومره بیماران دي پروردگاره ټول ته صحت کامله نصیب کړي پروردگار زموږ دې محله کې یا هسپتالونو کې زموږ کورونو کې څومره بیماران دي پروردگار ټول ته شفای کامله عاجله دایمه مستمره نصیب کړي زموږ د اورېرې دپاره دعا وکړئ پروردگار ته شفای کامله عاجله دایمه مستمره نصیب کړي وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین